میرا جسم او میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، جسمم زما دی او مرضیم زما ده. نقه مقلی جسمم الله در کړی دی او مرضیم د الله ده. د خپل مرضی خوراک نشي کوي، د خپل مرضی اسکاک نشي کوي، د خپل مرضی وده کېدل نشي کوي، د خپل مرضی بیت الخلا ته نشي تللی، په خپل مرضی باندې منځ او عبادت نشي کولی. حکم به د الله، طریقه به د رسول الله، مرضی د الله، د خپل مرضی مه کوه. د خپل مرضی د لور واده، د خپل مرضی د نوسی واده نشي کولی، د زوی واده، د نوسی واده په خپل مرضی نشي کولی. موږ پابند یو، موږ راغلی یو د الله په مرضی، زو به د الله په مرضی. په دې منځ کې چې دا کم ژوند دی راکړی، الله وایي دا د خپل مرضی تیر نه کې، ورنه جهنم ته به لاړ شي. جهنم ته به هغه څوک ځي په خپله مرضی چلیږي. جسم د خپلې مرضی مطابق استعمالی. میرا جسم میری مرضی، جسم خپل ګڼي او خپله مرضی پکې کوي. د ده ځای د اوسېدو جهنم دی. جسم الله را کړی دی، زما په جسم کې مرضی د الله ده. که دا مشینری او دا جسم می د الله د مرضی نه بغیر استعمال که، دا جسم به بیا جهنم ته ځي. د جهنم نه خواهشات تاو دي، د جنت نه احکامات تاو دي. په احکاماتو به چلیږو نو ځو به جنت ته. که احکامات مات کړو، په خواهشاتو وچلیدو، بیا به ځو جهنم ته. جهنم د خواهشاتو، جهنم ته به هغه څوک ځي چې د نفس خواهشات پوره کوي. جنت ته به هغه څوک ځي چې د الله احکامات پوره کوي. حجبت الجنة بالمکاره وحجبت النار بالشهوات. وفي رواية حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. د جنتنا الله پاک مکاره تاو کړي. مکاره نه مراد احکامات، ناپسندیده کارونه چې نفس دې نه غواړي، الله وی کا. او د جهنم نه خواهشات تاو دي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. کم نارینه زنانه چې د الله نه ویریده چې زه به د الله مخې ته یو ځل ودرېږم او زه به الله ته د زندګۍ جواب ورکوم چې دا زندګي دې څنګه تېره کړه، د دې جواب به زما نه غواړي، نو زه به د الله مخې ته په کومو سترګو ودرېږم. دا یېره ورڅه پیدا شوه او دا نفس یې د خواهشاتو نه په کنټرول کې وساته. الله فرمایي ځای د اوسېدو جنت. ولمن خاف مقام ربه جنتان. کم نارینه زنانه چې د الله نه ویرېده او دا خوف او دا ویره ورڅه پیدا شوه چې زه به د الله مخې ته څنګه ودرېږم د قیامت په ورځ. الله فرمایي د داسې بنیادم دپاره دوه جنته. دنیا به هم جنت شي، هلته به هم جنت ورکي، یا یو جنت به د سرو زرو ورکي، یو جنت به د سپینو زرو ورکي، یا یو اعلی جنت، یو د هغې نه لاندې جنت. دا چې کم نارینه زنانه سره په زړه کې دا خوف او دا یېری چې زه به د الله مخې ته ودرېږم. چې د چا په زړه کې د الله خوف وي، دا ګناه نشي کوی. چې د چا په زړه کې د الله محبت وي، هغه نیکي نشي پرېښودی. عایشې رضی الله عنها که وریره راله، وریره لوپټې په سر کړې وه، نری وه. عایشې رضی الله عنها تی لوپټه راښکله، فشقت هو او ایستی تی دوه ټوکړې کړه، ویشله ولتې. نری لوپټه وه، هغه وخت کې به داسې نری لوپټې ویم نه، دا اوس چې کمې راوتي پیړه لوپټې وله ورکړه. د بنو تمیم قبیلې زنانه رالې په وپت کې. عایشې رضی الله عنها خواته کېناستې چې ورته یې وکتل لباس یې نری و. فاطمې عایشې رضی الله عنها ورته وویل ان کنتن مؤمنات، که تاسو مؤمنان یاستئ او ایمان هم راوړئ، مسلمانانې ښځې یاستئ، نو دا کم لباس هم چې اغوستی دا لباس د مسلمانانو ښځو لباس نه دی، دا هم بدل کوئ. او که تاسو غیر مؤمنات یاستئ، ایمان هم نه یې راوړی، جی یهودن یاستئ، عیسایان یاستئ، هندو یاستئ، غیر مسلم یاستئ، نو دا لباس
دا لباس دا د مؤمنو ښځو لباس نه بیا فتمتعن به پیدا ترې واخلئ ځکه چې تاسو بیمانه وئ بیمانه ښځه چې هر څنګه جامې غوندي په هغو پابندي نشته خو که ایمان هم راوړی یو دا لباس دا لباس هم بدل کوي دا عایشې رضی الله عنها د بنو تمیم قبیلې چې کوم وفد د زنانو راغلی و هغه زنانو ته دا خبره وکړه چې مؤمنه ښځه هغه نری لباس نه اغوندي که مؤمن یاستئ نو بدل یې کوئ او که بیمان یاستئ نو پیدا ترې واخلئ په تاسو پابندي نشته نو مسلمانه ښځه به نری لوپټن افسر کوي او نری لباس به نه اغوندي اوړی را روان دی د دې خیال ساتئ او دویم شرط یې دا دی د مسلمانې ښځې په لباس کې چې تنګ لباس به نه اغوندي چست لباس ضیق لباس چې په تشو پسې نښتی ورنونو پسې نښتی پنډو پسې نښتی دومره تنګې پیڅې چې ګیټۍ ښکاري دې نه منه راغلې ده دریم شرط پکې دا دی چې د سړو په شان جامې به نه کوي د سړو سره مشابه لباس به نه کوي څلورم شرط پکې دا دی د کافرو د ښځو په شان لباس به نه کوي عیسایانو په شان هندوو په شان جی یهودانو په شان د ډمو په شان او بل شرط پکې دا دی چې کله بار ته راوځي نو مزین برقه ډولي برقه به نه اغوندي مزین جوتې فقهاو لیکلي دي مزین برقه مزین جوتې ډولي سینډل ډولي چپړې ډولي بوټان به نه پښو کوي بار ته چې راوځي او لباس به معطر نه خوشبوداره لباس به نه چې کله بار ته راوځي عطر به زنانه نه لګوي سخت وعید دی پې نبی علیہ السلام فرمای چې کومه زنانه د کوره راوځي او عطر یې لګولي او په سړو باندې ورتېره شي فهیه کذا و کذا دا پلانی ده او پلانی ده او زنانه چې لباس اغوندي نو د فخر د پاره به نه اغوندي د شهرت لباس به هم نه اغوندي د دې هم ډېر سخت وعید راغلی دی